أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پدی آیاتون مبارک کے اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ د بنی آدم د اولادنا چې کوم میثاق او کوم وعده د خپل ربوبیت اغست ده د هغه میثاق او د هغه وعده په دې کې بیان دی. دغه شان احادیث مبارک کې هم دغه میثاق او د وعده بیان هم موجود دی. یو روایت کې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نا دا بیان دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل کہ کله اللہ تعالی آدم علیہ السلام پیدا کو نو دا آدم علیہ السلام په خي طرف باندې الله وی د خپل شان مطابق لاس راکاګو او داغه دا شان چې کوم دي تمام ذریات اولاد د آدم علیہ السلام چې تر قیامت پورې پیدا کیږي هغه ټول تیرا بهر شو او ډیر زیات خوبصورت چمکدار او بیا الله وی د خپل شان مطابق د آدم علیہ السلام په ګست شاه باندې خپل لاس د خپل قدرت راکاګو او دا غینم د آدم علیہ السلام هغه اولاد چې تر قیامت پورې پیدا کیږي هغه روتل خدای شکل تکتور او سیاو. بیا الله فرمایل د دې خي طرف والا اولاد بارکه چې دا د آدم علیہ السلام استا اولاد دی هغه اولاد چې دا جنتیان دي دی با جنت ته داخليږي او ما ته د دوی په اطاعت کولو باندې اس پروا نشتا او دا اگست رته چې کوم اولاد تکتور دي دا ما د دوزخ د پاره پیدا کړی دي او د دوی دا نافرمانی کول ما ته څه پروا نشتا کدی زمانہ فرمانی کوي نو زما بادشاہي کې څه کمی نه راځي. بل روایت کې عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ د دې آیت بارکه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوسو کو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل چې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ کله چې الله تعالی آدم علیہ السلام پیدا کو نو د آدم علیہ السلام په شا باندې الله خپل لاس د خپل شان مطابق قدرت مطابق راکاګو او دا غینه چې کوم دي داغه ذریات چې تر قیامت پورې کم پیدا کیږي هغه تیرو وتل او داغي هغه شکل او صورت ډیر زیات چمکدار او ډیر ښکلی. بیا الله دوباره د خپل شان مطابق دا آدم علیہ السلام په شا باندې لاس راکاګ بیا تی اولاد روتل خداغي شکل بد صورت او تکتور او بیا فرمایل چې دا کم خي طرف ته والا او لومبني کسان چې کم اولاد روتل دا جنتیان دي او دی به د جنتیانو عمل کوي او دی به جنت ته داخليږي او دا ګس طرف والا اولاد چې کم دي یا دوباره چې کم لاس پر راکاګ دا اولاد با دا دوزخیان دي او دی با دوزخ ته داخليږي او د دوزخیانو عمل بکي.
یو کس عرض کو د الله پیغمبر چې کله فیصله شوی دا چې دا جنتیان دي دا دوزخیان دي بیا د عمل څه ضرورت دی وی فرمایل چې د عمل ضرورت دا دی چې الله کم انسانان د جنت لپاره پیدا کړي الله دوی نه به د جنت اعمال اخلي او دوی به د جنتیانو اعمال کې تر دې چې کله د دوی مرګ وخت راځي نو به د جنتیانو د اعمال باندې دلیل به مرګ راځي او چې کوم الله د دوزخ لپاره پیدا کړي دي دی به د دوزخ اعمال کوي تر دې چې کله مرګ قریب راشي د دوزخ هغه اعمالو باندې مرګ راشي او دوزخ ته به داخل شي. بل روایت ابو دردا رضی الله تعالی عنه نه دی هغه فرمایي چې کله الله تعالی آدم علیه السلام د شان دغه اولاد د میګو په شکل کې راوویستل او پای کې بعضې د تمام اولاد چې کمې د سترګو درمیان یو نور چمکاوېدو او رڼا ترې ختله. آدم علیه السلام تپوس وکړو چې یا الله دا څه دي نو الله ورته وفرمایي چې دا ستا اولاد دی. بیا په هغه اولاد کې چې کوم دي د یو کس په د دوو سترګو درمیان هغه نور ډېر زیات چمکدار و. نو آدم علیه السلام بیا الله ته عرض وکړو چې دا کم کس چې کم دا نور ډېر زیات چمکدار دی دا څوک دی نو ورته وفرمایي چې دا ستا په آخري امتونو کې ستا د اولاد نه یو کس دی چې نوم یې داود علیه السلام دی. بیا الله فرمایل چې بیا فرمایل آدم علیه السلام چې الله د عمر څومره دی نو الله ورته فرمایي چې د عمر 80 کاله دی. دغه دی کې آدم علیه السلام عرض وکړو چې ای الله زما د عمر نه 40 کاله عمر دله ورکه. نو چې کله د آدم علیه السلام 40 کاله عمر باقی پاتې شو نو د مرګ فرشته راله او اجازت یې غوښتو د روح قبض کولو دپاره ځکه چې فرشتې دا پیغمبر نه باقاعده اول په اجازت اخلي. نو دغه دی کې ورته آدم علیه السلام وفرمایل ما خو لا 40 کاله پاتې دي نو هغه فرشتې ورته وویل چې تا خو 40 کاله خپل عمر ورکړی دی داود علیه السلام ته. نو دغه دی کې ویدو انکار وکړو چې ما خو نه دی ورکړی. دغه شان اولاد د هم اوس انکار کوي د خپلو وعدونه او څنګه چې آدم علیه السلام په باندې یې سره دغه اونې خوراک وکړو چې کم نه منع شو په جنت کې نو دغه شان اولاد باندې هم اوس دا یې چې کم دي دا تاریکیږي. څنګه چې آدم علیه السلام اجتهادي خطا وکړه چې الله خو زه دا یو خاص اون نه منع کړی ما او د هغې د بل قسم نوع نه منع کړی نه ما اجتهادي غلطي ترې وشوله نو دغه شان اولاد نه هم چې کم دي دا خطاګانې کېږي. برحال دا روایت ټول په احادیثو کې راغلي دي خو اوس د دې وعدې د مقام باره کې چې دا وعده الله په کوم مقام کې اغوستې ده د هغې باره کې هم چې کوم دي مختلف اقوال دي. یو قول کې دا ذکر دی چې دا د ابن عباس رضی الله تعالی عنه قول دی چې دا په د عرفات میدان کې یو وادي ده وادي نعمان په وادي نعمان کې چې کوم دي دا وعده اغوستې شوې ده. بل قول دا دی چې کله آدم علیه السلام دا جنت نه راکوز شو اسمان ته اسمان نه بیا چې کوم دي دنیا ته راغی او هندوستان ته راغی نو هندوستان کې چې کوم دي په هغه مقام کې دا وعده اغوستې شوې ده د هغه د اولاد نه. بل قول دا دی چې دا د مکې معظمې او د طائف درمیان دا وعده اغوستې شوې ده. او بل قول دا دی چې کله آدم علیه السلام د جنت نه اسماني دنیا ته راغی نو چې کله اسمان ته راغی نو هلته چې کوم دي دا وعده ترې واغوستلې شوله د آدم علیه السلام د اولاد نه. اوس د هغه وعدې باره کې ذکر کېږي چې وإذ أخذ ربک من بني آدم یاد کا هغه وخت چې کله راوویستل دلته اخذ معنا راویستو دپاره اصل لفظي معنا خو نیول دي خو دلته معنی ده راویستل. هر کله چې راوویستل رب ستا د بني آدم من ظهورهم د هغې د شاګانو نه ذریتهم د دوی هغه اولاد د دوی نسل څومره چې قیامت پورې چې کوم اولاد پیدا کېږي د آدم علیه السلام هغه ټول چې کوم دي راوویستلی شو د آدم علیه السلام او د هغه د اولاد د شاګانو نه. او دغه دی کې بیا واشهدهم علی انفسهم دوی ګواهي وکړه په خپل ځان باندې وایي دوی په خپله باندې د دې په خپل ځان ګواهي وکړه چې
الله دوی گواه کړو په خپل ځان باندې واشهدهم گواه کړو دوی لره علی انفسهم په خپل ځانونو باندې په کومې خبره باندې الستو بربکم ایا ستاسو رب نیمه نو دوی ټولو ارواحو په جمع وویل چې قالو بلا ولې نه ته زمونږ رب یې او زمونږ خالق او مالک یې وایي دلته دې ټولو ارواحو چې کوم دي انسانانو وعده وکړه اقرار وکړو چې ته زمونږ رب یې بیا شهیدنا مونږ په هغې باندې ګواه یو او د دې شهیدنا باره کې یو څو اقوالي بعضې مفسران چې دا د الله قول دی چې مونږ په دې خبره باندې ګواه شو بعضې وایي چې دا د الله او د فرشتو قول دی چې هغې وایي چې رنګ په دې باندې ګواه شو بعضې وایي چې نه دا بلا باندې خبره ختمه نه ده کله چې دوی دا وایي چې قالو بلا یا الله ته زموږ رب یې او په دې کې هېڅ شک نشته مونږ په خپله باندې په دې ګواه ګرځو چې ته زموږ رب یې اوس دا ګواهي چې دوی نه واخیستلې شوله چې زه ستاسو رب نه یم او دوی وایي چې او زموږ رب یې نو دا د دې دپاره الله فرمایي چې هسې نه پر ورځ د قیامت دا څوک ونه ویه چېرې مونږ ته د الله او یا د توحید باره کې خبر نشته نو الله وی ان تقولوا یوم القیامت دا میثاق او وعده دې لپاره واخیستلې شوله چې تاسو ونه وایې پر ورځ د قیامت په محشر میدان کې چې ان كنا عن هذا غافلین چې مونږ خو دا یا الله ستا د ربوبیت نه او ستا د توحید نه بې خبره وو مونږ ته خو معلومات اړوشته نه مونږ ته د دې خبرې اړو چا ذکر نه دی کړی د دې دپاره چې کوم دی په دې باندې حجت قایم شي چې دوی سبا د دې خبرې نه انکار ونه کړي او یا دا ونه وایي او تقولو الله یا تاسو دا ونه وایي چې انما اشرک آباؤنا من قبل چې بېشکه شرک کړو زمونږ پلارانو مخکې وکنا ذریة من بعدهم او مونږ خو د هغې اولادو د هغې نه پس نو چې کله هغوی شرک کولو او مونږ بیا پیدا شول مونږ خو هغې پسې روانو مونږ خو د هغې پیروي کوله نو چې هر کله مونږ د خپل آبا او اجداد پسې روانو او مونږ ته خو د هغې له مخکې معلومات ونه یا الله افتهلکنا بما فعل المبتلون آیا پس ته هلاکوي مونږ لره په هغه کار باندې چې کوم باطلو خلقو کړی دی مونږ ته خو مخکې نه څه معلومات نو مونږ خو هغې پسې روانو نو د دې ټولو اعتراضاتو ختمولو لپاره الله ترې مخکې دا ګواهي واخیستله چې الله یو دی الله سره شریک نشته د تمام مخلوقاتو خالق الله دی دې دپاره چې سبا څوک دا اعتراض ونه کړي عذر پیش نه کړي چې مونږ ته خبر نشته وکذلک نفصل آیات ولعلهم یرجعون دغه شان وی الله موږ تفصیل سره خپل آیاتونه خپل احکامات بیانو چې د شک او شبهې نه بالاتر وي هر خبره بالکل واضحه وي پای کې څه مبهم خبره نه وي تفصیل سره وضاحت سره موږ د خپل آیاتونو د خپل احکاماتو بیان کوو او د څه دپاره ولعلهم یرجعون خایږي چې تاسو د کفر نه توحید طرف ته واپس شئ چې په دې آیاتونو باندې غور وکړئ او د الله د ربوبیت هغه کمې خبرې واضحه دي چې تاسو د کفر پرېږدئ او توحید اختیار کړئ او مسلمانان شئ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ یاد که هغه وخت چې راوویستل رب ستا د بني آدم من ظهورهم د شاګانو د هغوی نه ذریتهم اولاد د دوی واشهدهم علی انفسهم او گواهی وګرځول دوی په خپل ځان باندې چې الستو بربکم آیا تاسو ستاسو رب نیما نو قالو دی ټول وویل چې بلا ولې نه شاهدنا موږ په دې ګواهي چې ته زموږ رب یې ان تقولو او دا گواهی د دې دپاره او دا اقرار دې دپاره وکړی شو چې ان تقولو چې تاسو ونه وایې یوم القیامت پر ورځ د قیامت میدان محشر کې چې انا كنا عن هذا غافلین چې بېشکه موږ خو د دې خبرې نه بېخبره یو او تقولو یا تاسو دا ونه وایې چې انما اشرک آباؤنا چې بېشکه شرک کړی زموږ پلارانو مخکې من قبل زموږ نه مخکې وکنا ذریة او موږ د هغوی اولادو من بعدهم پس د هغوی نه هم خو د هغوی تابعدار پیروي کړې ده نو افتهلکنا بما فعل المبطلون آیا ته موږ هلاکوي په هغه کار باندې چې کوم زموږ باطلو خلقو کړی دي نو په هغې موږ هم هلاکوي چې د دې خبرې بیا دوباره تاسو عذر پیش نه کړئ وکذلک نفصل آیات دارنګې موږ
په تفصیل سره بیانو خپل آیاتونه خپل احکامات ولعلهم يرجون خاگی تاسو رجوع وکې د کفر نه توحید طرف ته. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ یاد که هغه وخت چې راویستل رب ستا من بني آدم د بني آدم من ظهورهم داغي د شاګانو دا ذریتهم اولاد داغوی واشهدهم على انفسهم او گواہی کړ دوی په خپل ځان باندې چې الست بربکم چې آیا ستاسو رب نیما نو قالوا بلا او لغوی چې ولینا شاهدنا مونږ د دې خبرې گواہی کو چې څنګه رب یې نو دا گواہی دې د پاره چې ان تقولوا چې تاسو بیا دا اونو وایي یوم القیامت پر ورځ د قیامت انا كنا عن هذا غافلین چې بشک مونږه د دې خبرې نه به خبر یو او تقولوا یاداون وای انما اشرک آباؤنا چې بشک شرک کړو زمون پلارانو من قبل وړاندې وکنا ذریه من بعدهم او مون اولاد داغوینه پس نو افتهلكنا بما فعل المبطلون پس آیت مون هلاکوي پاغه کار باندې چې باطل خلقو کړی دي وكذلك نفصل آیات ولعلهم يرجعون خای امدارنګي مونږه بیانو خپل آیاتونه واضح ولعلهم يرجعون خایږي چې دوی د کفر نه توحید ته رجوع کوي.